بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. د اختر کراس ټاک سره زه محمد وسیم ستاسو په وړاندې موجود یم. وړومبی خو د اختر خوشحالیانې مو ډېرې ډېرې مبارک شه. کراس ټاک نور کله عموما داسې د دې ځای نه کیږي، خو نن چونکې خوشحالۍ دی، خوشحالۍ یو د اختر خوشحالي ده، بله د خیبر ټي وي 21مه سالګیره ده یا کلیزه ده، دغه خوشحالي ده. بل مونږ وایو چې تاسو ته د اختر دغه ماحول چې کوم دی دا درته په خپل ټي وي باندې هم وښایو، ځکه چې په غټ اختر کې خو خامخا غوښه هم پخیږي. نو بهر به مونږ دا پروګرام کوو. دا زما سټوډیو دا رحیم الله یوسفزی سټوډیو. نو مونږ دا تابعه وکړه چې دا خپله پروګرام یا د نننۍ خپرونه چې کوم دی دا زما د سټوډیو نه بهر په لان کې یا په دې غولي کې مونږ ریکارډ کوو. میلمانو را سره ډېر درانه ناست دي، د غوښې د وریتولو اهتمام هم شوی دی. ډېر ښایسته بنډار به کوو، د دغې سینیر مشرانو نه به تپوسونه هم کوو، ډېر انټرسټینګ تپوسونه به کوو. زموږ سره پاتې شئ. السلام علیکم بیرسټر صاحب. ستړي مه شئ جي، ستړي مه شئ جي. السلام علیکم. مهرباني مهرباني. السلام علیکم حاجي صاحب، څنګه جي؟ خیر دی؟ ټیک ټاک ہو؟ السلام علیکم. څنګه هم څنګه دی؟ خیر دی؟ صحت ښه دی؟ تاسو ښه یې جي؟ مهرباني جي. کتونکو د لوی اختر کراس ټاک چې کوم دی نو څنګه چې مونږ ذکر وکړو چې وړاندې له دې نه به مونږ په دې سټوډیو کې کوله، خو نن مونږ د اختر د سما را جوړولو دپاره یا د اختر کې چې څه کېږي نو داسې لکه د حجرې غونته کې شکل ورله ورکو. درانه میلمانو را سره په پروګرام کې ناست دي، د صوبې سینیر پولیټیشنز چې کوم دی هغوی را سره ناست دي او خبرې به کوو د دوی سره. خاص کر هغه څیزونه کم چې په سیاست کې خو به تاسو د دیو سټانس هم اورېدلي، د پارټۍ سټانس په نام اورېدلي او هغه به دیو ډیفینډ کړي به هم وي. خو نن به مونږ خبره کوو خاص کر د اختر حوالې سره به تپوسونه کوو، په اختر متعلق به تپوسونه کوو. وړومبی خو را سره حاجي غلام علي صاحب ناست دی. حاجي صاحب هسې د اختر په حواله باندې که مونږ خبره کوو نو هسې څاروی څوک اخلي او چېرته په خپله نغستی دی که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول وړومبی ستاسو او بیا د خیبر نیوز او د هغې د ټول منیجمنټ ډېره شکریه او ستاسو په وساطت باندې ټول قوم ته او کوم چې دنیا کې بار زموږ رونه دي ټولو ته د اختر مبارکي وایو چې نن داسې ښه ورځ باندې تاسو ماشاءالله دومره ښه میلمستیا او تیکې باندې کړي دي او د غټ اختر دا خوشحالي م جوړه کړې ده. او بیا زموږ ډېر سینیر مستر مرګري زموږ سابقه گورنران زموږ خواجه صاحب زموږ د مشر اداره وتی ګوري دې کې شک نشته چې پښتانه خاص کر کوشش کوي چې موږ څاروي په خپله والو. بالکل جی. او وګورو چې ښغی او ښایسته او غټي او چې کله د ماشومانو نو بیا به پلار ته ویل چې له اوس ورځې مخکې واله او پخوا لږ داسې ښایسته غوندې سیسټم و چې مونږ به څاروی والد صاحب واغستل نو بیا پرې مونږ یو بنارسۍ واچوله، نور ښار والا خلکو هم پرې یو بنارسۍ واچوله. اکثر به یې په دې کوڅو کې هم او خپو کې هم له ګونګړي واچول، کله به مدیر باغ ته بوتل او کله به په دې کوڅو کې ګرځول او کله به په بازارونو کې ګرځول. نو زموږ هغه خپل یو پکنیک غوندې و. جی جی. اوس خو چونکې هلکان نو ماشومان هم چې هغه دومره زیات مصروف شو زموږ په وخت کې خو چې سکول نه بلتو یو بسته و چې کلاس به ختم شو بس دغه ټیوشن موشن نه وي په خپل اړ سړی لیکو کار یې کول. اوس چې سکول نه راشي نو ټیوشن دی او بیا ورپسې سبق دی او بیا ورپسې ہوم ورک دی او بیا ورپسې شپه پې تېره شي. نو څاروي موږ په خپله به انشاءالله تعالی اخیستل. ښه خواجه خان تاسو له راځمه جي، تاسو په خپله باندې یعنې ذبحه خو به نه یې کړي خو بهرحال په خپله باندې چې کله لکه دا څاروی حلالېږي نو څه برخه پکې اخلی که نه تیاره غوښه راشي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کې اول زه ستاسو بیا د خیبر نیوز او ستاسو د منیجمنټ د ټولو شکریه ادا کوم. یقینا موږ خو د اخترونو کې لږه تبدیلي هم راغلې ده. عمر سره زموږ وخت کې به لږ دغه وه سرکس به سادګي به وه، هغه به پکې هغه یو میله به وه پای کې به موږ هم لاړو په دغه به کېناستو دا ټټو دی پای کېنه پای باندې به تو راتاو کړو زانګوګانې به وې خوشحالي به په اصلي معنو کې
زه هغې ته خوشحالي یم چې ماشومان به ورته ټول خوشحاله وو. جی جی اوس چې څونه اخترونه راځي نو خوشحالي زمونږ کمه شوه، جی ځکه چې ټوله دا غونډه شوه، هغه مصنوعي غونډې دغه نه وي. هغه اوس جی هغه ماشوم هم داسې په وړه وړه خبره نه خوشحالېږي. نه خوشحالېږي نه. بل دا دی چې هغې سره اوس دا دغه لاسي دا دغه دي ورسره موبایلونه دي دغه دي هغې دغه نه کوي. او دا ضرور ده چې ورکوټوالي کې زه څنګه چې دوی خبره کوي داسې زه هم تللی م خپل نوکر د ګوتې نیولې م زموږ مخکې سودا کړې ده د غویي جی جی راوستې دی او خامخا دغه ته ودرېږو چې حلاله کېږي نو یو 10 منټه ودرېږو. هغه سم یو دغه یو فریضه ده، سړی په لاس راکاږي، دا زموږ طریقه ده. او بیا هغه حلال کړي او دغه کړي او غوښه که نه تقسیم وشي. جی جی خو اوورال زه دا وایم چې پکار چې هغه زړه څنګه چې زموږ د پښتنو هغه روایاتو روایتي دغه دغه چې اختر مبارکي به راتله موږ به منډې والې تلو پسې. ما وخت 10 روپۍ ډېر لوی شو، لکه 10 روپۍ چې به سره وي تا به بس ولې اسمان راله په جیب کې چې واچو. موږ به هغه 10 روپو پسې خپلې تلو پسې خپل مشرانو پسې بل زنانه به ټول یو بل کره راتلې ناستې به وي، خوشحالي به یې منوله زنانو. اوس څوک په اسلام آباد پروت دی، څوک په لاهور پروت دی، څوک په کراچۍ پروت دی، نه هغه مزه چې کومه ده که نه د اختر زم چې دا بیا هماغه زوړ دغه ته لړې مونږه زوړ وخت ته او جی او چې د غم و خوشحالي م وه. سهولتونه دومره نه ول خو لکه بیا خوشحالي وه، اطمینان و، اطمینان و خوشحالي وه. واړه به ووه دغه ته به ورخطو بایې به هم دغه وکړو چې رابلو دویم ورځ به بیا هم منډې والې. اوس هغه شي نشته او خلک هم چې کوم دی که ته چې ته وګورې نو نه څه میله شته نه څه بل څه شته. خو بس اختر کې تم راشي او زه هم راشم بس یو بل لاسې مبارکي ورکړو چې او دغه د یا غوښه مخه پخېږي او چې مې څنګه چې دلته اوس غوښه پخېږي او چې سامان پروت دی دغه شان اختر کې موږ ایښي دا هم لکه یو کچه غونته کې اجرګۍ ده. اجرګۍ ده نو بس دا موږ هم ایښي. بیرسټر صاحب تاسو ته به جي راځمه چېرته د کوکینګ شوق مشته دی یا که څون ښه خو پخ کړي چېرته کې نو څه فیډبیک ته میلاو شوی دی ښه دی خراب دی؟ یاره جي زه به اول خو ستاسو ډېره مننه د ستاسو د عزت خان او د دې ادارې ستاسو اداره چې ده نو بیا زموږ د دې ټولو ملګرو چې کوشش موږ چې یو بل نه خبر شو چې جګړه خان راځي غلام علي خان راځي دغه نو یو بل سره موږ یې چېرې هسې خو ډېر کله نه کله ملاقات وشي نو دا هم یو موقع ده چې یو بل سره ملاقات وي. نو دا د دې ټول دغه چې دی د تقریب څېره چې ده هغه خیبر ته ځي. جی جی مننه. هغې نه پس دا ده چې دا دغه چې دی د قربانۍ شوق خو ماشومانو کې وړوکوالي کې که نه او دا څنګه چې غلام علي خان او خواجه خان چې دا دغه چې دی نو یا ګډ یا نور سره به نو زه ګورې ډېر بزدله سړی به ما ته به والد صاحب هغه ډېر مذهبي سړی م که نه هغې چې یاره دا پخپله به چې کله ماشومان وو چې دا به ودرېږی نو زه به هغې کې هم سلیپ شم. ښه جي ښه دا کله چې ذبح کېدل او چې بیا کله لکه خپل دې جوګه شو که نه چې په خپله دغه نو دا ما به د دروغو د لاسونو به داسې کړل او بار نه به رالم ما چې بس والد صاحب ته مې دا وایي چې هغه بیا لږ ایجډ و که نه او جی او نو دا یوازې دا نه زه چې لندن کې کله سټوډنټ وم نو موږ خو حلال میټ پسې او د حلال غوښې پسې نو زما مشر ورور هغه ما نه لرې اوسېدو نو هغه زه چې سټوډنټ یم نو راغی نو هغه ما ته وایي چېرې یو 10-12 چرګان مې ځان سره راوړي دي دا سلر کې به واچې او دا به چې هفته کې 2-3 یا یو یا 2 چې کله ضرورت وي که نه دا به په خپله حلالۍ او هلته خو به هر چا په خپله کوه. چې راغې 2 هفتې پس نو هغه وایي چې نور چې لا نه وکتو نو یو هم پکې کم نه ما نه دا نه شو کېدی چې ما چرګ حلال کړی. anyway دا خو هسې خبره دا دی چې دا پخلی موجي شوق پخلی خو جي نه شوق څه کوي دا چې سړی بار مسافري کوي که نه جی جی بیا خو سم کوک جوړ شي که نه او جی بلکې موږ به هلته لندن کې چپلی کباب هم جوړو ښه جي ښه او ورسره نان یو ځل قیوم خان هغه نو کې بیرسټر صاحب چې کوم دی نو هغه لندن ته راغلی نو چېرته مونږ ورته دغه کړو سته کړو چې غرمې روټۍ مونږ سره وخوړه چې راغی
نو موږ ورته کباب هم جوړ کړي وو. دا نان چې دی که دا په اون کې دا سیزونه هغه وایي چېرې دا هغه دا اوس خو پاکستانیان ډېر دي که نه چې کله موږ هلته تللي نو ډېر خال خلک وو. نو اوس هم جي زما خیال دی چې دا هغې ته موږ نه رسو چې کوم دا زموږ د قبایل رونه یا دغه خلک چې دي که نه د هغوی خو یو سپیشلیټي ده. هغه خو چې لکه وړوکوالي نه ته به وایې چې بس خاص لکه دا د هغوی یو څه به ته چې لکه دا یو فرایضو کې دا شی شامل دی که نه. نو هغوی هر یو سړی پوره که اکثر دا ګډ مډ که دا په خپله حلالۍ صفا کوي په خوله هم کوي هغې ته خو نه رسو. خو دا ده چې سړی چې سړي باندې راشي بیا په خپله رو دغه کي. خو جګړه صاحب بیرسټر صاحب وایي چې لکه مسافرۍ کې کړي دي که نه خو هسې مسافرۍ کې خو مجبوري خلک خامخا څه نه څه به ځان له پخوئ خو چې په کور کې چېرته کې ستاسو خپل داسې څه تجربه پاتې شوې ده یعنی کور کې مطلب ظاهره خبره ده څوک به کوکینګ کوي د هغې ذمواري به وي خو چې تاسو ورته ویلي چې نن به زه څه پخلی وکړم که نه. یاره جي رښتیا خبره درته وکړم ډېر شوق مې دی د کوکینګ. ښه جي ښه. او ما چې دی نو د کوکینګ کې خاص کر زه 76 نه 81 پورې جی جی نو هلته به ما نه ډیمانډ کېدو خدای دې وبخي عبدالله صاحب و فرسټ سیکرټري و جده سعودي امبیسي کې نو هغوی به ما ته وایي چې بھئی ګډ تیکې چې ته څنګه جوړې او کړاهي څنګه جوړې نو چرسي تکه نه هم د هغې زیات خوند دي. نو ما به دا ریګولرلی د طایف ته به تلو طایف ته او طایف کې به هر دویمه میاشت چې وه نو ګډ به ما اخیستو ما به وایي چې زه به هغه ګډ علم دیسي ګډ نه چې علم مې ورپسې که نه ما علم والا ګډ به علم او هغه به حلاله و نو به بیا ما حلال کو نو هغه به سیخ باندې ما دا کولو او کړاهي به ما جوړوله. بس سیکرټري صاحب به خوشحاله نه و چې تاسو ولې په جده کې دي ورله نو هغې نه پس بیا چې دلته رالمه نو هغه شی هم دغه شو اوس خو کور کې زه آرډر وکړم چې کوم راسکول یم چې پلاو به هم زه به جوړوم کټوۍ به ښوروا چې چکن زه دیسي چکن نه بغیر نه خورم. ښه جي ښه نو دیسي چکن به راوړئ هغه به دا کوئ او هغې کې به دانې چې سورې کا راوړه ښوروا به یې پې ښه جي ښه ښوروا والا به خورم. ښه جي ښه. نو دا یو څو دغه دي چې ما خپل کړي دي. هسې حاجي صاحب یو سوال دا جوړېږي چې په دې اختر کې تاسو په خپله هسې خو نور ما ستاسو کتلي دي چې ډېر پال پرهیز چې کوم دی نو هغه کوئ خو په اختر کې داسې سوي چې تاسو ته هغې نه پال پرهیز کوئ یا د اختر غوښه چې کوم دی خلک مونږ دا هم وایو که نه چې دا سنت دی خوړل دې کې بیا وایي حساب کتاب نشته. نو بس روټین کې خو زما خپل روټین دا دی 40 کالونه چې د غرمې روټۍ نه خورم. ښه جي ښه. نو بالکل به سهار او ماښام او اختر کې دا دی چې موږ اکثر غوښه خلک خوري دغه رنګې پخي کله د اختر تاسو پخوئ لګیا دي جی جی نو خامخا تیکه والی بل موږ خامخا یو اوښ حلالو. ښه جي ښه. نو هغه سم ډېر خلکو یو رس جوړ کړی یو موږ د هغې نه ټول کباب پخو. ښه جي ښه. او خلک راځي وایي موږ د کباب دی او د اوښ غوښه راکړو د اوښ هډوکې راکړو کور کې خخو او پیریان ختم یو مړی یو خپله یو زبردست کار یو هر سړی راځي خامخا اختر کې غوښه هم خوړلی کېږي کباب هم خوړلی کېږي او بدپریزي هم کېږي سیویانې خوري او د ګوړې مینچې خوري او نور شیونه به خوري د اختر ورځ دی چې یار دوست میلمانه راځي نو خامخا څه نه څه ورسره. زمونږ د میډیا بیا خواجه خان په دغه پسې بیا ولګي د اختر دا دویمه درېیمه ورځ چې شي که نه شي نو بیا مونږ وایو دې هسپتال ته څومره د خېټې بیماران راغلي دي دې هسپتال ته څومره راغلي دي اکثر بیا دغه ریپورټ زمونږ راځي. هغه وجه دا چې ماشومان چې هغه غریبان خو دغه نه اکثر نو هغه غوښه خو خیر مشران هم کوي هغه هر یو سړی د اختر غوښې ته شوق کوي او خوري شوق کوي جی او ماشومان پکې غوښه مو خوري د دې نه پکې سبل څه شي هلته د اختر سامان ټول پروتي نو ماشومان اکثر زیاتر پکې غریبانان د خېټې دغه شي او بل دا دی چې اختر کې بیکرو والا باندې ډېر لوی رشي بالکل دنیا رشي لاین لګېدلي ته بیا خدای څه چللی ها اوس هغې خدای خبر چې هغه بیکري چې کومه جوړوي هغه وخت سره ځکه تیزه کې جوړېږي کنه لګوي مټۍ خاص کر تیزه کې جوړېږي نو هغې کې
والله علم چې را هغه کې کم انګریډینټس استعمال دي یا وسره کم دغه کې عادي کنه په ټولو باندې نو زما جن لیندا خپل دغه مداري چې خو اوایډ کوما دغه سویټ ځکه چې مالک خپل تکلیف دی نو سویټ نه وغه که څه لږ ډېره ملو شي را سره لږ ډېره الام ډېره نه لږ ډېره نو هغه ضرور دی دغه نه والا موږ ثواب دی دا مولیان صاحبان ټول وایي بالکل جی ثواب دپاره به وکړو دغه ښه قرباني زه تاسو ته وایم جی چې زمام دا حال دی ښه جی چې قرباني څه وخت کېږي که نه او نو دا وایي مخکې راشئ او وی باندې لاس ووایئ څه نو هغه بیا چې زه ورځم کله یو کار کله بل کار نو هغه سملولی وي که نه حلال شوي حلال شوی نه وي ښه جی ښه نو چې سملولی وي نو بیا ور باندې زه لاس باندې مرۍ باندې جی جی او بیا یې هغوی حلال کړي نو وایي دا قرباني شوه ګرانو کتونکو څنګه چې ما وختي وویې چې دا ځل اختر او جانان غبرګ راغلل د اختر ګل د چا د پاره واخلم د خیبر ټي وي 21مه سالګیره ده په هغې باندې به هم د خپلو درانو مشرانو نه تاثرات اخلم په داسې حال کې چې وړومبی کله الکترانیک میډیا راغلله بیا د الکترانیک میډیا باندې د دې مشرانو د سیاستمدارو ریاکشن سو بیا په هغې کې د خیبر ټي وي څومره کردار راغی چې کله نیوز راغی په دغې حواله باندې به هم خبره کوو یوې دمې ته ځو د دمې نه بعد بیا حاضرېږو جی کتونکو د مینه بعد بیرته تاسو ته هرکلی وایو بیرسټر صاحب یو اسې مونږ چې اوس نن یو نو تقریبا لکه ویلی شو مونږه خیبر اول یو وړوکی غونته کې بوټی وکرلی شو اوس 21 کاله دا خیبر وشول چې په 21مه سالګیره مونږ لګیا یو لمانځو اسې چې اول الکترانیک میډیا راغله ستاسو پرنټ میډیا خو د مخکې نه واخو چې الکترانیک راغله لاسې ستاسو ته څه تمه وه بیا چې داسې د پښتو چینل راغی خیبر ټي وي راغی د ډرامې په برخه کې د موسیقۍ په برخه کې بیا نیوز راغی نو ستاسو ته څه تمه وه او څه حده پورې تاسو ګڼئ چې ګنې هغه دیو کردار ادا کو دا خو تاسو دا 21مه دغه سالګره یادوئ زه وایم چې د دې چې صبره سړی حوصله افزایي صفت وګیا به کمی ځکه چې دا یو ناجانه غونته کې شی و چې د شروع کې دغه راغی چې د پښتو دا پروګرامونه وده او زه وایم چې د پښتو د ژبې د تهذیب او دغه چې دی د میوزیک او د کلچر سانه خدمت چې او دا یو داسې شی دی چې خلک خو صرف شروع کې یعنی پیسو دپاره یا کمرشل دغه دپاره کوي زما خیال دا یو ډېر غټ سروس دی د پښتو د ژبې او د کلچر چې د هغې پاینیر چې دی نو هغه خیبر پاتې شوی دی جی جی او زه دا یم چې اوس خو خیر هغه مونږ چې کالج کې وو یا سکول کې وو نو اوس خو جي د مونږ د پښتو د میوزیک او د پښتو د ادبي شعرونه او دا شعرونه چې دی دومره یعنی بین الاقوامي سطح باندې او دومره د دې پذیرایي کېږي چې سړی پرې ډېر خوشحالېږي جی جی او دې کې د خیبر ټي وي ډېر زما خیال چې لاس دی نو شروع کې خو دا شی نه و اوس خو دا چې د پښتو میوزیک سړی چې وانوري او جی او دا انوویشن ته پکې خیبر ټي وي لاره ورکړه ریمیکس ته پکې لاره ورکړه مخکې خو به هغه زړې بیا پکې سندرغاړي داسې رالل چې طرزونه په هغې کې بدل شول جګړه سي مخکې به داسې ول د خلکو به یو ښکاره چایس و یا به چا د اردو ګانې اورېدې یا د پښتو به ډېره کمه وه اوس موجوده ټیم کې خلک سیلون نه اورېدې ښه جي ښه ریډیو سیلون نه سهار 7 بجې به و که نه جی 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 نو هغه به ډېر ما انجوای کوله هغې کې به زړې ګانې وي انډین ټیک ټیک نو هغه چې اسلامي کالج کې سبق ما ویلی دی که نه جی جی نو د اسلامي کالج خو هسې یو بیک ګراؤنډ او دغه دی د پښتون د کلچر چې دی دا پروموټ کول دغه نو زه دا یم چې جي هغه چې کومې زړې ګانې وي یا هر ځای کې کلاسیکل یا دغه یا ټپه یا دغه یا چاربیته یا دغه د هغې یو خپل مزه وه خوند مزه وه اوس هم ده جی جی اوس دا دی چې هغې کې لکه د پاپ میوزیک پکې راغی او دا پکې لکه دې کې اردو میوزیک کې او د پاپ میوزیک چې دی د دې مکسچر دا کې داسې د پښتو ډېر اوس
داسې ویسټرنایز غونته کې ورجن هم راغلي دي بالکل چې جی هغه ډېر دغه دي او انټرنیشنلی پاپولر دي جی جی نو ډېره ښه خبره ده. حاجي صاحب ستاسو خو خیر تعلق د جومات سره دی چې د داسې جومات سره چې هغې سره دغه سوال کو فرض که تاسو ایوایډ کوئ هم خو بیا هم انسان دی خامخا څه موسیقي غواړي شاعري غواړي اورئ داسې خیبر ټي وي چې مخکې اوله څنګه راغې سبن پې کتل زیاتو ګورئ د ټول نه لومبۍ خو دا وایم چې پارمزي کې مونږ دا وایو چې خیبر ټي وي چې دی که نه دی پوره د یو نیشن د ژبې تحفظ وکړ جی تاسو کو ګورئ زمونږ په دې خپله کې پي کې 18-19 ژبې دي 2-3 پکې پاتې شوې نورې مو چاته هم یادې نه چې ختمې شوې نو دغه رنګې زمونږ ډېر زیات خلک د دې صوبې هغه د دې صوبې نه د پاکستان نه بار لګیا دی خپل فرایض ادا کوي او خپل ځان دپاره رزق ګټي جی جی په ټوله دنیا کې جی جی نو د هغې بچو ته د پښتو هغه یاداشت چې کوم دی برقرار کولو دپاره دی کې خیبر نیوز خیبر ټي وي ډېر لوی کردار ادا کړی او دا یو تاریخ دی چې تاسو پښتو صرف دا نه چې ژوندی یم کا بلکې هغه په دنیا باندې ثابت کو هغه خلک ټول لګیا دي اوس کله زه لندن ته لاړ شم نو اکثر کورونه پښتو وایي بالکل جی ډرامې کتلي که تاسو سعودي ته لاړ شئ او زیات چینل هم دا کتلی کېږي د پښتو نو دا ډېره ښه خبره تاسو ته تحسین پیش کړو بیا دا چې څنګه بیرسټر صاحب ویلې دا حقیقت دی چې تاسو د زموږ د سیمې چې کم فنکارانو جی جی کم ګلوکارانو هغه هم تاسو را ژوندي کړل ولې چې هغه په یو کمره کې ناستو او دا ټپه دا چاربیته دا شعر به ویل بالکل نو هغې نه هغه خلک مستفید کېدل تاسو چې ټوله دنیا مستفید کا او هغه هم دنیا ته وښولل نو هغوی دوم دا کچ چې کوم دی ډېر زر هغوی د پاس وختل جی جی او دې کې خیبر ټي وي چې کوم دی ډېر لوی کردار ادا کړی او بل دا دی چې ګوره زمونږ څنګه چې بیرسټر صاحب ویلې تاسو ګورئ چې زمونږ شاعران که هغه رحمان بابا دی که خوشحال خان خټک دی که حمزه بابا دی که هغه غني خان دی که هغه زمونږ نور شاعران دي نو خامخا دا شاعري د هغوی چې راشي نو دنیا ته بالکل جی یعنی هغه ته مستفید هم شي او د هغې ذهن کې هم راشي چې یاره داسې شاعران هم په پښتنو کې پیدا شوي دي بالکل جی یا په دې سیمه کې پیدا شوي دي تاسو ګور رحمان بابا 100 کاله وشو لیکن ژوندی دی بالکل تر څو پورې چې د دغه هغې دی. کلام ژوندی دی تاسو هغه کلامونه هم ورکول چې نورو باندې خو مشکل دی مونږ جی باقاعده زمونږ اف پی سی ورته وایي چې کوم شیډول جوړیږي د رات روانو شپږو میاشتو دپاره نو په هغې کې زمونږ باقاعده د ادب او شعر او ادب سره پروګرامي تاسو به یې ګورئ د هیلث سره د هغې پروګرامي د ورزش سره د هغې پروګرامي خواجه خان یو پیره د اسلام آباد اوس سټینګ جج دی هغې خبره کوله چې زمونږ د اسلام آباد های کورټ وایي چې 13 چیف جسټس کې و انور خان کاسي صاحب وایي چې هغه ماته وایي چې یاره ته په دې مطلب چې کله های کورټ ته راوځې نو په دې لاونج کې د سره دا خیبر ټي وي لګېدلی پرېږده او راځه بیا نو ما چې دې څه مطلب دی نو هغه ماته وایي چې زمونږ د ماشومانو نه دا پښتو یریږي نو دی به چېرته یو ټکې نیم ذهن ته راشي بیا به ستا نه تپوس وکړي چې بابا دا دې ټکي څه مطلب دی نو لکه دا ژبه هم یعنی څنګه چې حاجي صاحب وایي چې دا خوندي کېږي په هغه صورت کې چې کله ستا سره داسې پلیټفارمز وي چې په هغې باندې بار بار هغه استعمالیږي هسې ستاسو جي د نیوز حوالې سره د خیبر نیوز نه که تاسو څه نور تجاویز ورکوئ تاسو ته مبارکبادي پیش کوم دا ستاسو 21 سالګرده ده نن جی جی مننه نو د خیبر ټي وي ډېر خدمات یې په دې دي چې پښتو که اولنی چینل راغلو زموږ په دې علاقه کې نو هغه د همدا خبر دغه او بیا ورو ورو ایکسپینډ شو پکې خبرونو والا د چینل هم راغی پکې د موسیقي او د دغه هم دغه راغی جی جی او د دې خبره ډېره دغه زه ګڼم چې ګوره زمونږ د پښتو شاعران چې لکه غني خان بابا یا
رحمان بابا یا خوشحال خان حمزه بابا حمزه بابا خبره دا ده چې د هغې اوس په دې وخت کې ستاسو د دغه رضایي بعض پخوانی دا خو بېل وه چې خبره چاربیت او دغه بالکل په ماډرن موسیقۍ کې د هغې یو شعري ما هغه ورځ زده کوله هسې هغه دغه مې اورېده هغه ټیپ په هغه ماډرن میوزیک کې کړې ده او د دنیا هلکان او ما هغه میوزیک دغه کړی دی او اته به لکه دا پاپ میوزیک دی یا دغه دی او د دنیا خلک اوس اوري او سبق آموز هم دي لکه داسې دغه د شاعري ده چې هغه ته هر وخت کې که کولاوې کې نو تا ته به دا ښکاري چې دا اوس څه طریقه نشوي د عصر حاضر ترجماني کوي او دغه شان بیرسټر صاحب خو ته مخامخ لاس دی د دې خو ادبي کورنۍ نه تعلق ساتي جی جی دغه رور چې کوم دی فراز احمد فراز بالکل جی اخو مطلب دی ورلد نون دی لکه په لندن کې هم دغه دی په دا کې ادې په خپل هم تاسو نه پټکړې ده دا خبر لګونته خو زما به د دې سره ډېر زور تعلق دی ډېر زور تعلق مې دی ورسره دی ور په خپل هم شعر لیکي او شعر ویم او دا شعر دی اختر سرپرایز ورکو هم دا اختر سرپرایز مو ورکو نو دا دی په خپل هم شاعري او خو دغه کوي بیرسټر صاحب کوم شعر درته یادي خو چې زما دا ډېره ښه موقع ده خبره وره دا چلو چې دا زه چې کله پنځم شپږم جماعت کې وم که نه د زمونږ والد صاحب هم شاعر و ماشاءالله او بیا احمد فراز هم پکې شاعر و نو ما سوچ وکړم یاره دا والد صاحب هم شاعر دی او رور دی هم شاعر دی ته چېرته بل فیلډ ته وځه ځکه چې دلته درک نه لګي او هغه زما خیر زما فیصله صحیح وه نو اول خو دغه چې دی نو یاره جي زه خو دا وایم چې زه نه یم پوهېږم په وخت کې خو مونږ دغه د یو کمزوري دا وه چې هغه وخت سره د سکول کې کالجونو کې یعنې یو آپشن سبجیکټ و که نه اختیاري مضمون و خو داسې کمپلسري نه نو زیاتر زمونږ د تعلیم یافته خلک چې دی که نه جي پښتو لوستی هم ډېر کم شي او بیا لیکل خو ډېر کم دغه دی اوس زه پوهېږم چې دا سکولونو کې او د دغه کې چې دی دا شی شروع شوی دی خو دا زما خیال دی چې دې باندې ډېر دغه پکار دی توجه پکار دی چې دا چې کم از کم زمونږ د دې صوبې ماشومان چې دي چې هغوی کم از کم پښتو لوستی هم شي او لیکلی هم شي جګړه صاحب دا مونږ چې کوم دا پښتو دا خبرونه کوو خاص کر په نیوز باندې تاسو ته دا ښکاري چې ګنې یاره دا ویل چې کوم دی دا خو ګران کار دی یا که نه سم تاسو وایئ چې دا اردو او پښتو خو بس دغه ژبې دي نو زه خو دا وایم چې خدای فضل دی مونږ سره داسې دغه شته دی خبرونه ویلو والا جی جی د هغوی سټایل د هغوی لینګویج د هغوی دغه چې طریقه کار چې کوم دی څنګه پریزنټیشن کوي او څنګه نیوز پیش کوي نو د هغې جواب نشته خیبر نیوز خو ډېر لوی رول پلی کړی دی او دا خو ټول نه مخکې د 21ویم سالګره د اختر په موقع باندې دی راله نو هغه تاسو ته دې مبارک شي مهرباني چې تاسو نن موږ له موقع راغو د غم راکو او بیا جګړه صاحب که موږ دغه کې کردار ته وګورو یعنې د ملیټنسي چې کومه تېره شوه خاص کر په دې کې بیا داسې دغه پکار و چې یو طرف ته د خلکو ایجوکیټ کول پکار و بل طرف ته همدغه ایونټس یا انسیډنټس دغه ریپورټ کول هم پکار و بیا ایجوکیټ کول هم پکار و په دغه برخه کې هم یعنې یو کردار وطن ویلی شو چې ادا کړی دی ګوره جی دا دهشتګردي خبرې تاسو وکړي که نه جی جی دهشتګردي چې زمونږ ملک کې څومره زیاته شوه دا د خاص کر زمونږ کې پی کې کې نو د هغې علاج سوات والا ډېر ښه کړی هغوی دا فیصله وکړه چې ایز ا هول هغه قوم پوره پښتون قوم راووتو او هغه دهشتګرد هلته نه وځغلول خو ارالل دلته نو دلته مونږ ته وګورئ چې څه دهشتګردي او څه واقعیات وشول جی بالکل نو هغه زه درته دا ووایم چې زه خو ما ته خو پته نه لګي چې د دې به آخر علاج څنګه کېږي او علاج شته دی ولې نشته دی خو بدقسمتۍ سره افسوس سره وایم چې زمونږ لیډرشپ چې کوم دی نو هغه دی کې بالکل دا نه وایي چې یاره دا دهشتګردي اولنی کار دا پکار دی چې دهشتګردي دې ختمه شي
بل ډېر ضروري چې دی دویمه کې به واچوم هم بلکې اولنۍ کې ما راځي چې هغه ګراني ده نن د لوګو لګیا دي خلک مري او زمونږ جماعت لګیا دی خدای په فضل سره پنجاب کې وګورئ زمونږ چیف منسټر چې دی هغې ډېر یو اهم کردار پلی کو او هغه دا انشور کا چې څوک به اوږې نه اوده کېږي صحیح ایجوکیشن به والا پوره په کور ملاویږي علاج به ورته دغه راځي موبایل یونټس به راځي او هلته به د هغه علاج کېږي په کور باندې نو دا ډېر لوی زما چې ډېر لوی پروژه او زه 76 نه 81 پورې زه ایز انجینیر سعودي عرب کې وم رډک سعودي ریسرچ اینڈ ډیولپمنٹ کارپوریشن و او د هغې مشر چې غیت فرانو غیت فران دا زمونږ پاکستان کې بیا اټک آیل کمپني هغه سره وه که نه او چې دلته رالو نو بیا هغه دغه کړې وه نو هلته ما ډېر دغه کړی و هلته به هم دغه وه چې پخلي زما شوق چې خلکو ته پته و تاسو ته مې ووایي عبدالله صاحب د خدای وبخښي چیف سیکرټري و زمونږ او هغه به ما ته وایي چې بس زه چې ځو طایف ته او مونږ باندې ګډ وخوړه وه نو طایف ته به لاړو او ما به ورله تیکې میکې جوړې کړې نو زما هغه دا دغه پکې یادونه چې کوم دی نو هغه درسره لا اوس هم خوندي دي دغه زما سوال هم پاتې دی حاجي صاحب خو راځو به دغه چې لکه د الکترونیک میډیا خو مونږ خبره وکړله بیا نن سبا د ډیجیټل میډیا دور دی او بیا په هغې کې چې کوم سوشل میډیا پلیټ فارمز دي نو د خپلو درنو مشرانو نه به تپوس کوو چې آیا دوی شته دی په هغې باندې نشته دی که یي نو څوک یې ورله بیا هغه چلوي یا څومره یوز ټو دي د انفارمیشن ټیکنالوژي سره تپوس به ترې کوو جي خو د یوې دمې نه پس جی کتونکو د دمې نه بعد بیرته تاسو ته وایو هرکلی حاجي صاحب وخت را سره بیخي کم دی او زما سوالونه ډېر زیات دي نو بس داسې لنډ لنډ جوابونه به الله کوئ سوشل میډیا استعمال کوئ نه کوئ چونکې موږ خو له سیاسي کارکنانو نو لازمي کوو ولې چې اوس د پرنټ میډیا او د الکترونیک میډیا نه لږه دا په حساب کې ډېره تیزه روانه ده ولې چې کوم شی تاسو ماښام یا مازدیګر ښایي هغه دا په 2 سکنډه کې ښایي نو ماښام چې به موږ اورو نو موږ کتلی کله زړه کیسه چي او اکثر د دغه پیجونه وغیرې دغه ستاسو خپل خو موږ دا وایو که نه چې په ټي وي ستاسو چینل یا نورو باندې خو څه قدغن شته چې یاره تاسو به رښتیا معلوموئ فلانې به کوئ دا خو اوس د 8 کالو ماشوم په لاس کې دی او د 10 کالو ماشوم په لاس کې دی او د 14 کالو ماشوم په لاس کې دی او د 10 کالو ماشوم په د 12 نه والی د 10 کال د ژوند چیرې دا د ماشوم فیملی چې کوم دا دغه ماشوم د تربیتي نو زمونږ د زمونږ نوجوانان د تربیت نه ویستل او به د هغې په لاس کې دی او په دې کې ارڅه دي چې څه پکې ته ګوري بیا موږ د 15 کالو ماشوم زمانه پې زیات پوهېږي دغه وایم جي لکه دا ماشومان خو پې ډېر پوهېږي د 15 کالو ماشوم پې زموږ نه زیات پوهېږي په کار دا دی چې دا ټیک د سوشل میډیا دي یعنی یو کار دی چې کله تا باندې حکومت قدغن ولګوي او ته څه نشې ویلی نو دا خو هغه سړی دی فورن ورکي هلته په مخامخ د ویډیو کوي چې هغه ګوره پولیس سړی وخي او ورته وله کوي نو زه یو میسج د هغې افسرانو ته کنوی شي خو دویمه خبره دا ده چې کله دا دې معنی چې کوم دا ډېر غلط مواد دی قتل او شایع کول په دنیا کې تاسو چین وګورئ یا نور ملکونه وګورئ هغوی په دې معنی ورکړی دی خو ریسټرکټډ دی نشي کولی په کار دا دی چې موږ خپل نیشن بچ کړو موږ خپل نوجوانان بچ کړو دا د یو سوچه سمجه یو منصوبه ده د اغیارو چې هغوی زموږ نوجوان زموږ د دین سره تعلق ختم نه کړل زموږ د کلچر سره تعلق ختم نه کړل زموږ اقدار او روایات ختم نه کړل نو دا شی راووتل او دې چې زموږ هر څه لګیا دی ختموي روایات هم اقدار هم شرافت هم د مشر کشره دغه نه دی نو دې معنی حکومت له لازمي پکار دي چې په دې معنی قدغن ولګوي چې دې کې ښه شی نه ښودل کېږي او خراب نه غوښه راله جي او واپس په بیا دا موډ د اختر طرف ته راواړو خواجه خان هسې دا عیدي چې کومه ده دا هم د اختر د ورکولو یو
عیدي نه د اختر پیسې چې کوم دی نو تاسو اهتمام کوئ د هغې بالکل د غټ اختر کې خو موږ ته وایي دا د غوښو اختر دی نه خو دواړه اخترو کې ښه جي هغه ماشومانو نسیمو بیا بچی مې ټول هغې بس دا تمه یعنې پیسې ورسره وي او زما زوی دغه دی چې چیاري سال دی خو د اختر کې دا تصور چې پلار به د اختر راکوي او موږ یې هم ورکوو لکه یو طریقه ده د بشرانو نه روانه ده نو اوس یې پرېښودی نه شو او نه ترې څه انکار کولی شو او نه دا کولی شو نو ورکوو اختر دغه او ماشومان هم ورته خوشحالېږي خو دا ده چې بدقسمتي دا ده دې خبره چې اوس هغه ماشومان چې وکړه مخکې به موږ په فوټبال په هاکۍ په کرکټ سکواش ټینس د ماشوم به چې راغی د سکول نه نو هغه په مازدیګر کې د لوبې ته ونښته چې ماښام به راغی نو ستړی به نو په ارام به شو اوس عذاب دا دی چې دونه د 3 کالو زما اوس نسې دي ماشومه هغه هم دا مخې ته نیولي دغه د موبایل او پته نه چې پکې څه ګوري او دویم د ده چې کوم سره زه بالکل اتفاق کوم چې دې باندې قدغن ځکه لګول پکار دي په دې کې بعض مواد چې کوم شی کېږي ډېر زیات زموږ د معاشرې دپاره ور تباکون دي لکه ګوره د زنانه بېعزتي کول هر زنانه چې د هر چا چې کومې پاټۍ مي د کوم دغه مي موږ پښتون دا نه خوښوو بالکل جی موږ پښتنو په دا کې لکه اوس کله جب خان هغه وګورې دغه یې وتښتوله ځای یا کیسه موږ اورو خو لیکن د هغې دغه ته عزت ته ګورې هغه ګوته نه ده وړې ده دا یو زموږ یو مسلمان دغه دی اوس دا شی دی ډېر تباه کړ زنانه به ښایي چا سره د چا تصویر او دا منفي اثرات یې بیا هم ډېر زیات یو پارټیکولر خلک هغه په دې اړام دی او بل لکه اوس د انډیا تاسو وګورئ زه به ورکوټه غوندې دا خبره مې لږه مخکې کړله ده انډیا وګورئ په دې زموږ د 150 د جنګ و بالکل جی په دې کې زموږ میډیا ډېره اوپن دا کړې دغه دا زموږ د پاکستان میډیا خلا وه ډېر ښه کردار یې ادا کړی دی ډېر ښه دغه د انډیا ته وګوره چې سات د ډیموکریټک سټیټ وایي چې موږ ډېر لوی ډیموکراسي یو او موږ دا یو او موږ دا یو د هغې یو چینل بغیر د دروغو نه بل کار نه بل څه نه دي ویلي نو ما داسې ډیموکراسي فایده څه شوه دغه دا خبره دا کولو اصل جی ستاسو چونکې دغه باس وچېړو خو حاجي صاحب ګورې دې داد غواړي ښه وایي چې ټیسټ یې څنګه دی ټیکو ډېر ښه دی ښه ویل ډن نو حقیقت کې ځکه ټیک ده ښه دی جی بالکل زبردست ذایقه ده ستاسو جی د انډیا د جنګ په حواله باندې تاسو خبره وکړله پاکستاني میډیا پکې یقیني خبره ده چې ډېر میچور رول پلی کوي اسی تاسو په خپله باندې چې دا څومره ګڼئ د انډیا د جنګ ورې موږ ته ډېره یو قسم له فایده غونته کې راته راوړه ځکه چې قوم یې په یو پیج کو قوم یې په یو پیج ځکه که زه تاسو ته جي خبره کوم انډیا اوس خو دې نه دا سیاسي دا جوړېږي انډیا ګوره چې جوړه شوې وه که نه جی جی نو دا سیکولر انډیا هر سړي به هلته دا ګڼله چې یار زما پکې یو حصه شته بلکې د نهرو په وخت کې د ګاندي جي په وخت کې د مودي د هغې نه جوړه کړه اندوا هندوتوا بالکل هندوتوا نو چې هندوتوا ته جوړه کړه نو ما نه چاته اوس که زموږ یو لیډرشپ کې کس ویل چې موږ پښتنو له نه خوا تله پکار دي نه دې خوا مې نېکبخته مې ولې وجنې ولې مې دې خوا چې لړ شو نو هغې نه قبلوي افغانستان غاړې ته هغې هغه طریقه کار څه بل څه دی که زه برسټر صاحب لړ شو نو په اساس ته ملالۍ او دې خوا ځو هندووا ته ځو نو هغه دغه نه مني دا مسلمان نه مني مسلمان کتن نه وړه وړه خبره باندې وجني او دغه کوي زمونږ خو بله لار نشته بغیر د دې پاکستان نه چې دا بچکول دی او د دې تحفظ کول دی او دې له منډه وال غواړي دغه دواړه طرف نه اور دی بالکل جی یو طرف ته اور دی او بل طرف ته اور دی نو په دې کې د میډیا خو دا یو ضرور هم چې قدغن په سوشل میډیا ځکه د زنانو متعلق خاص کر دا ګوره دا بعض وخت کې د مریم نواز متعلق ډېر غلط دغه راځي دا ټرند ډېر غلط او دغه شان ګوره بیا بعض وخت کې د عمران خان د خبر دا موږ سیاست د پښتنو چې دا د سړو سیاست دی دا د ښځو دا سیاست او زنانه پکې راوستل او خویندې میندې پکې راوستل ما خیال دی ډېر اجتناب پکار دی او په دې ضرور قدغن لګول پکار دی اسی بیرسټر صاحب کو تاسو دا خیال وکړئ چې لکه دا د جنګ چې کم دی نو یو هغه پولیټیکل ډیویژن ورسره هم په ملک کې خطر کافي حده پورې راکم شو تاسو ګڼئ داسې چې ګنې
د سیز دغه یو فایده خو یې دغه هم راوړه په دغه فرنټ باندې. دا جی الحمدلله چې یو خو دا ده چې نور کلم جنگونه کېدل او شوي دي، خو دا ځل خو زه دایمه چې تاسو د الکترونیک او میډیا او دا خبرې ده نن سبا خو د جنگ هم یو کانسپټ بدل شوی دی. جی جی. او شکر الحمدلله چې د مونږ هغه د جنگ هغه چې کوم دغه د چیلنج چې دی هغه مونږ اکسپټ کړو بار شو. خو دا دی چې د سیاسي او اخلاقي زما خیال دی چې دا په لومړي ځل باندې نور کلم هم چې کله به د قوم په یو اجتماعي مشکلاتو کې راشي نو همیشه د کراچۍ نه خیبره پورې چې دی نو خلکو کې یو اتفاق او یونټي پیدا کیږي. جی جی. او دا ځل چې دی نو دا ځل چونکې هغوی هغه دومره دروغ وې په دې چې سړی به آصف هم سړی پوه شو چې دا ټول دروغ دي، ځکه چې پېښور کې مونږ ناست وو، چې څوک لاهور کې به ناست وو، چې څوک اسلام آباد کې به ناست وو. قبضه شوی و. او بله دا ده چې زمونږ د پښتنو دا سیمه چې ده که نه دا د افغانستان او دغه د 450 کال نه مونږ عادت یو، مونږ دا بیرسټر صاحب تاسو ته لږ رواج بس لږ شانتي ښه جي ښه. نو مونږ چې دی نو زمونږ د جګړه صاحب د زمونږ چې کوم مونږ به دا خبره کوله چې دفاعي سازو سامان که نه یو طرف ته به د انډیا رافایل طیارې به یادېدې او هغوی به ډېر بړا چړا کې پیش کولې، خو چې بیا کله جي مونږ ورته وښووله نو بیا خلکو ته دا پته ولګېده چې لکه دا سیز دا معامله چې کوم ده نو دا په د پایلټ پسې ده، لکه مین بیهایند د مشین چې کوم دی نو هغه ډېر بالکل جی. او پلس ایمانی جذبه بالکل لویه خبره ده ډېر جي که ډېر ګناهګار سړی وي که نه نو د ایماني جذبه داسې ده او ټول قوم یو ځای ته ودرېد، خپل فورس ته ودرېد او هغه د ریاست د تحفظ دپاره ودرېد. جی جی جی. یعنې ریاست د تحفظ دپاره چې دی او دا همیشه پر چا فرض دی چې د خپل ریاست تحفظ وکړي. او اسې حاجي صاحب زړه خو په دې هم ښه شو، لکه خلکو چا وایي چې دا جي د ټیکنالوژي ټیسټ دی یا د یو شي بل شي، خو مونږ لکه په هر یو فرنټ باندې تقریبا مونږ د اسیز غلبه واغسته. فارن آفیس ته زمونږ وګوره، زمونږ د نوري دنیا سره انګیجمنټس ته وګوره. خواجه خانو لکه مطلب پولیټکس یا سیاست په خپل ځای باندې، خو لکه پاکستان ډېر ایز ا میچور سټیټ ریسپانډ کړه. جی مونږ زه وایم چې دونه میچورټي سره ریسپانس کړی دی. جی جی. لکه کوم ورځ باندې ګوره مونږ باندې هغه میزایل چې چکلاله کې را پرېوتل او په دا کې د هغې نه تقریبا هم یو ورځ ګورې دوی صبر کړی دی. جی جی جی. تا ګورې د دې چیف او د ایر چیف ګورې ډېر لوی دغه و چې صبر کوه، صبر یې وکړو، تحمل یې وکړو، ایکسپوز شوه. بیا نه بیا چې حمله وکړه نو هغې کې څه هم کړه، لکه شپږ ګوره رافیل وټ ایور اټ از هغه یورپ د ټول نور ښه جهاز ګڼل کېږي او هغه جی 10 هغه راوویشتل. دې سره ګورې یو بله فایده شو، چین خو موږ پورې کلک ودرېده، موږ سره چین خپله کلکه دوستۍ دغه نبا وکړه. جی جی. خو لیکن موږ هم ګورې د چین ټیکنالوژي اسمان ته ورسوله. بالکل بالکل جی. او بس خلا دغه پکې انعام وګټو او تکیم کړي دی او اختر هم دی، بس دا دغه را چټني لګوي. फोर्स बैटरीज की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक। फोर्स बैटरीज इस्लामाबाद। ټول دنیا کې مطلب دا چې دا پهله ځل چې انډیا چې دی هغې سره یو ملک هم داسې اوپنلی مرسته نه ده کړې. دغه خبره وجي دا مونږ چې کوم ګیپ ورکو که نه دغه مطلب په هغې کې زمونږ اخلاقي دغه ګټه مو شوه او په جنګ کې هم چې دی نو چې کوم طریقې سره زمونږ د افواجو دغه چې دی د دشمن له داسې شکست ورکړه او بیا ورسره چې دی دا قوم ورسره یو شانتي ودرېدو. نو دا زما خیال دی چې دا په کار دی چې اوس موږ د دې دا چې کومه یونټي ده
د دې نه نورم فایده واخلو جی جی او اجتماعي شکل کې دا نور داسې او کم کنه واچو اقتصادي ترقی ده یا نورې معاملې دي یا زموږ مسایل دي چې هغې له هم توجه ورکړو جی جی خو شکر الحمدلله چې د یو خدای چې د خلکو اوس تقریبا خلک مطمئن دي چې یاره زمونږ دفاع چې کوم ده نو خبره جی مین غټه خبره دغه چې هغه چې اوس زه محفوظ یم که زه د شپې ودې یم زه به محفوظ یم یعنی دا یو کار خو شو د خلکو د فورسز نه جی جی ګوره ما دا کتل چې ورورو د خلکو هغه دغه ته خوا کېدو یو فاصله را فاصله هغه مانه ډېره زیاته هم خلکو وی دې جنگ او فاصله بالکل ختمه کړه دا لوی کمال یو پکې حاجي صاحب دا خبره هم وه چې لکه خلکو وی چې ګنې د ټیکنالوژي جنگ دی اوس دا پته نه لګي زما ټیکنالوژي کم ځای ده د بل ملک هغه ټیکنالوژي کم ځای ده نو د هغې سره هم زمونږ هغه اعتماد په دې بحال شو چې زمونږ ټیکنالوژي بظاهره چې مونږ ګورو نو خو نو ګټله بېشک ګوره دوه درې خبرې دي جنگ دغه شکل نشته چې وسله او ټیکنالوژي به ګټي خو هغې په څه یو جذبه پکار ده بالکل او جذبه وګوره هغه موږ نه شپږ ګونه غټ ملک په پاپولیشن کې نو دا هغه جنګ بدر والا کار وشو ها 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 چې زرګونه کسان 313 کسان ول شکست ورکړ بالکل دا اکا کار وشو خو دې په شاته ایمانی جذبه وا او د دې ایمانی جذبې او د دې یکجهتۍ د دې قدر هر چاله پکار دی فورس اسلام پکار دی چې د قوم قدر وکړي او قوم لم پکار دی چې د خپل فورس ته شاباشي وي بالکل او کوشش دی وکړي وس دا یو داسې وخت راغلی دی چې یو بل د بې غرضه یو بل له غاړه ورکړي نو چې غاړه ورکړه نو پکار دا دی چې هر سړی د لږ خپل دغه داسې کي چې دا څنګه چې خواجه صاحب ویلي چې لږ لرېوالی راغلی و بالکل نو هغه لرېوالی ختم شو نو دا اوس د حکومت د فورسز د دې خلکو او د ریاست ذمہواري ده چې دا برقرار وساتي یو بل تراجح چې خواجه خان کوم وګورو چې دغه یو دا مشاهده زموږ په دې لنډ یعنی په دې لږو ورځو کې دا وشوه د مۍ په سټارټ کې چې یاره تر څو پورې یو مضبوط فوج نه نو د انډیا په شانتي یو ملک چې دی هغه بار بار هغې اسکلیشن کو نو یا جارحیت یې کو نو بیا حاجي صاحب دغه خبره بالکل ټیک ده چې ګنې د دې فوج او د دې عوامو د یو بل دا لازم ملزوم دي د یو بل په شا باندې ودرېدلو خو لکه مونږ بیا چې داسې حالاتو ته لاړ شو چې بیا مونږ وایو چې فوج او حکومت په یو پیج دی آیا په یو پیج دی او که نه دي لکه دا کوېسچن مارک ولې رهی جی یو دې کې ډېر دغه دا دی چې لرېوالی خو ګوره جي راغلی او شی بالکل نیرو ډاون شو ځکه ټول قوم فوج سره او مخکې دا پکې هم ډېر لوی عذاب راغلی و منځ کې که تاسو خیال وه ابینندن چې کله جهاز وویشتې شو نو سهار وختي اسمبلي وشو او خلک پوه هم نو موږ کټونو کې پراته وو چې پته لګېده ابینندن بیا واپس لاړ انډیا ته دا جهاز سره راوغورځېد او ابینندن بیا واپس کو څنګه او څه داسې ډرامه مو کړه دې پرې کم سے کم دا وشوه زه په دې خوشحاله یم چې نه څه نه څه واپس کړي شو د هغوی په علاقه کې هغه جهازونه دغه شو بل دا کوم چې دوی سره لیټسټ دغه و د 400 S400 بالکل جی دا میزایل ټیکنالوژي دا په دنیا کې نمبر 1 ده او یو F6 دغه زی J17 بالکل جی هغه زی او هغه تعلق دا هغه ایمانی جذبه متویل شي او بل زدا وایم چې انډیا کنفیوز نم ډیره وا لکه دا چینلز با یو سویل کراچی گر گیا ہے جبل بم مورد پشاور گر گیا ہے جبل بم مورد اسلام آباد گر رہا ہے التا وہی پرائم منسٹر کے اس پہ پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے بہت بڑا بلاسٹ ہوا ہے مارنگو کو بل بچو تھا ما سره غم شو وहाँ بچے اسلام آباد کی بچے دل ته بلاست نه شو ایو جی ولته موږ مرغه आवाज نه بلاست کوم نه وشو ني ازي بیرسټر صاحب په دې ټول جنگ کې تاسو دا یو شی خبره نوٹ کړی جی چې د پاکستانیانو د اساس غوړې د ډېر سیریس هم نه واغسته لکه په ډرون باندې به خلکو د کورون نه ډزې کولې کنه داسې غپ شپ غونته کې ماحول دا الحمدلله د پاکستان د خلک چې دي کنه نو ایون تاسو خو کشران نه تاسو یادي یا بني په 65 جنگ کې هم چې د خلکو په
په دې کوټو باندې چې دی نو ډاک فایټ به کته هغه ډاک فایټ خو چې کم دی هغه خو یو بل سره سم جازونه وکړه اوس خو دا چې یو په خپل ملک دی بل په خپل ملک دی 200 میله لري دی جاز نه دی میزایل زی نه دی ډاک فایټ کوي په هغې کې لاک کی که نه جی 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 چې لاک کی نو ورپسې بیا میزایل ځي جی جی او زه دا یم چې دا ګورې جي یو بله خبره ده موږ سره به همیشه دا فکر و چې د انډیا نیومیریکل سټرنګ چې کم دی که تعداد یې زیات بالکل بالکل جی اوه ګنا اته ګنا نو دا یو زمونږ دا یعنې دنیا کې آخر هغه ټیک ده جذبه په خپل ځي باندې خو د دنیا حساب کتاب هم سړی ګوري که نه چې کم طرف ته دا شی دروند دی یا کم طرف ته لږ نو دا شکر الحمدلله چې دا اوس دا چې کم نوې ټیکنالوژي او کم باندې چې د پاکستان فوج دسترس دی دا ګپ نه دی جي دا په میاشت 2 میاشتو کې بیا دا نه زده کېږي چې دا هغوی په خپله وایي چې دا 10 کاله به یعنې انډیا 10 کاله وروسته لاره نو دا چې کوم دی که نه دغه د سیټلایټ والا او د الکترونیک او دغه چې کوم دی ټیکنالوژي چې دا داسې جی د جګړه صاحب د لیډر ګورې ډېر میچور لیداسیز هینډل کو د انډیا سره دا چې کومه لانجه راغله او خدا د چې یو خبره پکې کړې وه چې د شپې تهجد مې وکړل په 2:30 بجې بیا په سویمنګ پول کې وم او بیا راپسې دغه چې کم دی نو وایي چې دغه کې لږ په دې ټایمینګ کې لږ غلط شوی و زما خیال دی جګړه صاحب تهجد لا بتلو صفا بناو ها ها دا بیا دا نېچرلی 2:30 بجې به نماز زم کوم ټیک 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 خاجي اوس بیخي ټایم اخري دی کو ته اختر په حواله باندې سو میسج ورکول غواړی بالکل شارټ ورس بجی اختر په حواله دا میسج ورکوم چې خو ستاسو ډېره شکریا بل ستاسو په وساتت سره ټول پاکستانیانو ته او خاص کر ټول دنیا کې اوسیدونکو ته د اختر مبارکي وایو او ټول دنیا نه دا اپیل کوو او خاص کر پاکستان او د خپل صوبې نه چې د اختر په دې خوشحالیانو کې خپل غریب خلک چې کوم همسایګان دي هغه د لمبرخه ورکوي چې هغه دا محسوس نه کړي چې یاره موږ غریبانانو یا موږ دا تکلیف دی ادم ځان سره روان کړي وایي د اختر خوشحالي چې را او دې ته وایي لوی اختر بالکل غټه خوشحالي نو دې غټه خوشحالي کې دي هر سړی خپل علاقې د کوڅې د غریبانان بچي چې خپل بچي بوزي 5-6 دی سره هغه هم بوزي چې یاره خوشحالي تقسیم شو ټول خوشحالي تقسیم شي خواجه خان ما خو جي ټول نه اول خو زه ستاسو چینل لکه د اخري دغه شکریا مې ادا کوم مبارکبادي مې درکړې ده بیا به هم دا ووایم او څنګه چې دي وویل نو لوی اختر خو دی زمونږ د څه خلکو به خوشحالي او څه چې دا ډېر غریب خلک دی هغې لپاره خوشحالۍ سره دغه نشته جواز دا ما چې وختي ویل که نه چې را اخترونه پخوا بل شان دي ځکه ورکوټې دغه به ونه خلکو به ګزارې هغه شاعر وایي که نه جي وایي څه جوړ کاڼو ورولو ته حالات شول نو اوس چې کوم دی نو هغه حالات داسې شوي دي او د دوی سره زه اتفاق کوم چې کوم سړی وسې کېږي او داسې کېږي په کار چې هغه ځان سره خپل دغه د محلې یا د هغه ځای کوم غریبانان چې دي چې هغه راوچت کړي هغه روان کړي هغوی له د اختر دغه ورکړي ځکه چې اختر خوشحالي خو به چې قوم خوشحالي بالکل که موږ شپږ کسان خوشحاله شو یا یو خاص کلاس خوشحاله شي نو هغې سره ګوره هېڅ فرق نه پرېوځي په قوم پکار دی چې ټول او د ټول پاکستان خلکو ته مبارکبادي پیش کوم خو خاص کر زموږ پښتانه که دلته دي او که په امریکا کې دي او که په جرمني کې دي او که په انګلینډ کې دي خاص کر چې مسافر زموږ د ټي وي باندې د خپل اختر تېروي ځکه چې زموږ لږ محرومي زیاته ده نو ټول نو لوی مبارکبادي هغوی ته پیش کوم او الله تعالی په هر یو ځای کې خوشحاله کا او خپل روزګار خپل کار کوي دې سره زموږ نوم اوچتېږي بالکل جی بیرسټر صاحب یاره خبره دا ده چې دا بالکل اتفاق کوم چې دا اختر د خوشحالۍ ورځ وي او بیا لوی اختر خو بیا لوی اختر دی خو دې سره سره زموږ د اسانه چې مذهبي دغه دي ورځې دي هغه یو سبق هم سیله ورکوي لکه دې کې د قربانۍ د ذکر دی بالکل او دا دې نه مخکې جنګ شوی دی او بیا ورپسې د قربانۍ اختر راغی نو دا یو تړون د دې پیدا کېږي او موږ په دې موقع باندې به دا به وایو چې کم په دې جنګ کې زموږ فوجیان شهیدان شوي دي او خدای دې هغوی له زموږ په حساب خو شهیدان دي او د هغوی خو اسم هلته کې ډېرې اوچتې رتبې به وي خو خدای وله درجې دې نورې ترقي ورکړي
او باقي چې دی نو داسې پروګرامونه کله نه کله کوئ کال کې دوه لوی اختره وي چې بس بیرسته صاحب موږ به پروګرام کوو تاسو به راخیره خپل شعري مجموعه به راسره بیا شریکوئ د خیره جګړه صاحب